د کورنیو چارو وزیر ښاغلي خلیفه سراج الدین حقاني د دې وزارت له لوري د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید بلوچ د رغنیزو فعالیتونو ستاینه کې د هیواد په ځانګړې توګه پلازمېنې د رغونې په برخه کې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید هڅې او لاسته راوړنې وستایلې. د کابل ښار چټکې بیارغونې په برخه کې تیر څو لسیزو کې د ښاغلي بلوچ کړنې او لاسته راوړنې بېسارې وبللې او ښاغلی بلوچ یې هغه څېره وبلله چې په لاسته راوړنو یې نه یوازې دوست بلکې مخالف هم اعتراف کوي. موږ په د 4 کلنۍ دوره کې د ویښې هماهنګۍ له وجې ښاري نظم آبادي څومره پرمختګ لري د جناب قدرمن مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ صاحب زموږ معزز ښاروال د هغې د حوصله افزایۍ په بنا باندې دا پروګرام جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې د خدماتو ستړیاوې په خپل دربار کې قبول وګرځوي. که څه هم چې محترم ښاروال صاحب له ډېرې مجلسې پرته د خپلو فعالیتونو او د ښې خدمتونو له وجې د خلکو په زړونو کې ستایلی کېږي، دا مبالغه نه ده، دا یو واقعیت او حقیقت دی. او که د ده د فعالیتونه موږ وګورو، که دوست دی او که دښمن دی، د ده کارنامې اعتراف کوي چې په دې معترف دي. موږ چې د هر کشر د هر خلکو سره ناست شو، د ښاروال صاحب چې کومه ستاینه کېږي هغه یو تحدیث بنعمت دی. موږ د اسلامي امارت دپاره د نورو منصبینو مسؤلینو دپاره د خدای نه توفیق ورته غواړو چې الله پاک دې په ټولو موږ کې داسې وړتیاو ته ښه اخلاص ښه همت پیدا کړي. او محترم بلوچ صاحب او د کابل په د ښاریانو کې یا د افغانستان په د ولسونو کې، خاص کر په کابل کې په پخوانۍ د شهید دوره کې کوم ښاروال مرحوم غلام محمد فرهاد په نام باندې د شهید دوره کې تیر شوی دی، په عصري کولو او بیا رغولو کې یو تاریخ او کارنامه لري. تر هغې نه راوروسته په تېرو 80 یا 90 کلونو کې او چې د کابل د ښاریانو نه موږ اورو، بیا مخته داسې ښاروال نه و راغلی. اوس دا د بېساري او بې کچې خدمتونه چې کوم دي، الحمدلله د یو ځان ته مقام پیدا کړی دی. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقاني زیاته کړه چې د خوندي امنیت ترڅنګ د بیا رغونې چارې ولس ته د پرمختګ او آبادۍ زیری او سکون ورکوي. هغه ویل که څه هم پرمختللې ماشینري او امکانات کم دي، خو د ژمنو اشخاصو د نه ستړي کېدونکو هڅو په پایله کې کابل د چټکې آبادۍ شاهد دی. د هیواد په بیا رغونه کې دایمي ثبات او چې کوم دی، دا د امنیتي ځواکونو او ښه همغږي د موږ د بیا رغونې د ټولو ارګانو سره چې دي او شپه ورځ یوه کړې ده. دا د موږ د امنیتي ځواکونو، دفاعي ځواکونو او ستړیا او د دې ښه والی دا ثابتوي چې د بیا رغونې کارونه په دومره نچیزه امکاناتو باندې چې د دنیا د پرمختللي امکاناتو اسباب او وسایلو نه موږ برخمن نه یو. بیا داسې کارونه چې اوس کېږي په دې ملت کې، دا یو خرق العادت د برکت نه ډک کار دی چې الله پاک د نظام ته وربخلي. دغه نظام ښکلا او قوت دا په دې یووالي کې، په دې اخلاص کې، په دې اخوت کې دا معلومیږي. تر ډېره زیه پورې چې اوس موږ د ښه امنیت ترڅنګ د بیا رغونې کارونه په کومو ولایاتو کومو سیمو کې چې روان وي او د ولس حوصله افزایي چې کومه ده او د هغې اطمینان چې کوم دی، امنیت ترڅنګ دا یو بیل زیری دوی ته ورکوي چې وطن د آبادۍ په طرف، د پرمختګ په طرف روان دی.
د کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل ټول اړخونه د افغانستان په تړاو مثبت نیت لري چې موږ یې ستاینه کوو. هغه زیاته کړه په پاکستان کې د علماو د غونډې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له لوري د افغانستان په اړه د خیر څرګندونې د مننې وړ دي. دا ډول مثبت دریځونه د هیوادونو ترمنځ نیک تعاملات پیاوړي کوي او ولسونه یو بل ته نږدې کوي. موږ هیواد تر ډېره زیاته پورې ډېر څه ته ضرورت لري. هغه تشویشونه چې کور دننه کور د باندې هغه موږ یو ټولو جهاتونو خلکو ته دا ډاډ اطمینان ورکوي چې افغانان د چا دپاره د ضررو د تهدیدونو د غلطو فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهاتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري ښه اراده لري د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځې مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام قدرمن مشر مولانا فضل الرحمن صاحب او تقی عثماني صاحب دغه چې کومې د افغانستان د خیر په بنیاد څرګندونه کړې دغه موږ منندوی یو. همدغه رنګې پرون ورځ د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار صاحب د افغانستان په باره د خیر څرګندونه وکړې. موږ وایو چې که د خیر څرګندونې د هیوادونو ترمنځ باندې نیک تعاملات وي نیکه څرګندونې وي ولسونه سره ګنډل وي موږ د ټولو هغه خلکو ستاینه کوو مننه ورنه کوو. بیا موږ خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې زموږ سره په دې ورانۍ د افغانستان کې په ګډوډۍ کې تاسو فکر مه کوئ تشویش مه کوئ موږ سره د افغانستان په جوړولو کې همکاري وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار هم تېره ورځ ویلي وو چې هیواد یې پاک نیت لري او غواړي د افغانستان خاوره یې پر ضد ونه کارول شي. هغه ټینګار کړی چې دغه دریځ کولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ترنګلتیاوې حل کړي.